السلام علیکم. وحدت کابل ته د اشرف غني د راتګ پریکړه وروستۍ شوه. د افغانستان اسلامي جمهوریت د مخکني ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني کابل ته د راتګ پریکړه وروستۍ شوې ده او ادعا کیږي چې هغه به له کوچني اختر وروسته کابل ته راستون سي. دا ادعا له پېښور څخه خپرېدونکې د پښتو ژبې ورځپاڼې وحدت په خپله تازه ګڼه کې کړې ده. هغه نن د جمعې په ورځ د اپریل په 29مه نیټه د وحدت ورځپاڼې په لومړي مخ کې د اشرف غني په اړه خبر چاپ شوی دی چې د هغه کابل ته د راتګ په اړه پکې ادعا شوې ده. په دغه خبر کې وحدت ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قبله لیکلي دي چې له کوچني اختر وروسته به محمد اشرف غني کابل ته راستنیږي او د اسلامي امارت د مشرانو سره هم په دې اړه خبرې وروستۍ شوې دي. په خبر کې زیاته شوې ده چې کابل ته د اشرف غني د راتګ موخه دا ده چې یو قوي او منسجم نظام جوړ شي. په خبر کې زیاته شوې ده چې له متحده عربي امارات څخه به نوموړی له کوچني اختر وروسته کابل ته راسي. په خبر کې د اشرف غني د یوې نږدې سرچینې له قبله هم ویل شوي دي چې اشرف غني کابل ته ځي ترڅو د نړیوالو مرستې د یو ښه سیستم له لارې جلب کړي او همداراز د افغانستان په ټپه ولاړ اقتصادي څرخونه بیا چالان سي ترڅو افغانانو ته په کور دننه کارونو زمینه برابره سي او د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودرېږي. خیالم کاوه چې که تورخم و بولدک بند کړي کابل کې به ډوډۍ پیدا نشي. زه له هغه ولسمشرانو نه یم چې د افغانستان وږی پرېږدم. د دې خبر پخلی تر اوسه پورې د کوم رسمي ارګان لخوا نه دی سوی او نه هم اشرف غني ته نږدې کسانو لخوا په دې اړه څه ویل سوي دي. د یادولو وړ ده چې وحدت پښتو ورځپاڼه د جمهوریت پر مهال په افغانستان کې له بندیز سره مخ شوې وه، خو له سقوط وروسته بیا دغه ورځپاڼه افغانستان ته لیږل کیږي.